لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې تاسو به روغ او جوړ وئ. موږ او تاسې د حساب په برخه کې مکمل درسونه بشپړ کړل. د عمومي ریاضۍ لومړۍ برخه چې عبارت له حساب څخه په هیر انشاءالله هغه خلاصه شوه. راځو د ریاضاتو دویمه برخه چې عبارت له الجبر څخه ده پیل کوو. الجبر دوه ډولونه لري، یو یې عددي الجبر ده، یو یې خرفي الجبر ده. لومړی موږ او تاسې عددي الجبر وایو، له هغې وروسته به انشاءالله په ترتیب سره خرفي الجبر شروع کوو. تعریف یې په دې ډول ده، ما مخکې لیکل ده. ځینې وخت د موضوعګونو تعریفونه یا مثالونه په دې خاطر زه مخکې نه لیکم تر څو کم وخت ونیسي، په کم وخت کې ډېر څه زده کړو. تعریف یې په دې ډول ده، دقت کوئ. ویل شوي دي د کمیتونو ترمنځ اړیکه د فورمول په واسطه بیانوي. یعنې عددي الجبر کوم الجبر ته وایي؟ هغه الجبر ته وایي چې د کمیتونو ترمنځ اړیکه د فورمول په اساس بیان کړي. همدغه توپیر د حساب څه ده چې په حساب کې فورمول شتون نه درلودلو، خو اما په الجبر کې فورمول شتون لري. بل باید په دې ځانونه پوه کړو چې الجبر قوانین یا همدا فورمولونه لومړی ځل دپاره د چا لخوا بیان کړل شوي دي. د الجبر قوانین یا د الجبر فورمولونه د لومړی ځل دپاره د محمد بن موسی په نوم عالم لخوا په 203 هجري قمري کال کې بیان کړل شوي دي. د محمد بن موسی په نوم عالم لخوا د محمد بن موسی عالم لخوا په 203 هجري قمري کال کې بیان کړلی شول. یعنې که چیرې تاسو څخه څوک پوښتنه وکړي چې د الجبر قوانین د لومړی ځل دپاره چا بیان کړي دي او په کوم کال یې بیان کړي دي، ستاسو ځواب په دې ډول وي چې د محمد بن موسی په نوم عالم په 203 هجري قمري کال کې بیان کړي دي. د الجبر او حساب ترمنځ توپیر په څه کې ده؟ دې ته دقت وکړئ. د الجبر او حساب ترمنځ توپیر په څه کې ده؟ باید په دې باندې پوه شئ. د الجبر او حساب ترمنځ دوه توپیرونه شتون لري. د الجبر او حساب ترمنځ دوه توپیرونه شتون لري. یو توپیر په دې ډول ده چې په الجبر کې اعداد علامه دار دي، یعنی علامه لرونکي اعداد دي، خو اما په حساب کې اعداد و علامه نه درلودله. اعداد علامه دار دي. دویم توپیر د الجبر او حساب ترمنځ په دې ډول ده چې په الجبر کې له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي، یعنی هره موضوع د فورمول په واسطه تشریح کیږي. په الجبر کې له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي. په الجبر کې له فورمول څخه ګټه اخیستل کیږي، خو اما په حساب کې فورمول ته ضرورت نه و. دویم لومړی توپیر په دې ډول چې په الجبر کې به اعداد علامه دار وي، یعنی اعداد به منفي او مثبت وي. اعداد به مثبت او منفي وي، چې په دې ډول موږ او تاسې دا دوه توپیرونه بیانولی شو. دا یوه نکته هم په یاد در سره ولرئ، که چیرې په الجبر کې عدد ته علامه نه ولیکل شوی، که چیرې په الجبر کې عدد ته علامه نه ولیکل شوی، نو تاسې پوه شئ چې همدا عدد مثبت علامه لري. یعنې که علامه یې نه درلودله، علامه یې نه وه د اعدادو، نو په دې پوه شئ چې علامه یې د عدد مثبت ده. علامه یې مثبت ده. د بیلګې په توګه که چیرې لیکل شوی وي چې 15، که چیرې لیکل شوی 15، دا په دې معنا چې دې عدد علامه مثبت ده. که چیرې لیکل شوی وي x، دا په دې معنا چې دې علامه مثبت ده. یا که چیرې لیکل شوی وي
فرض کړئ اته دا په دې معنا چې د دې عدد علامه اته ده یعنی مثبت اته ده یا که چیرې لیکل شوی وي پی حرف دا په دې معنا چې د دې علامه مثبت ده یعنی مثبت پی ده که چیرې د کوم عدد علامه نه وه لیکل شوې دا په دې معنا چې د دې عدد علامه مثبت ده مخکې موږ یادونه وکړه چې الجبر په دوه ډوله ده الجبر په دوه ډوله ده چې یو ته عددي الجبر ویل کېږي دویم ته یې حرفي الجبر وایي یو ته یې عددي الجبر وایي دویم ته یې حرفي الجبر وایي دویم ته یې حرفي الجبر وایي زموږ او تاسې لومړی درس په الجبر کې عددي الجبر ده لومړی به عددي الجبر انشاءالله پیژندو له هغې څخه وروسته به په ترتیب سره حرفي الجبر پیژندو که چیرې وغواړو چې عددي الجبر تعریف کو په دې ډول یې تعریفوو دقت کوئ عددي الجبر هغه الجبر ده چې د علامه دار اعداد څخه پکې ګټه اخیستل کیږي د علامه دار اعداد څخه پکې ګټه اخیستل کیږي الجبر عموما په دوه ډوله ده یو عددي الجبر یو حرفي الجبر عددي الجبر کوم ده هغه الجبر ده چې په دې کې د علامه دار اعدادو څخه ګټه اخیستل کیږي حرفي الجبر چې زموږ راتلونکی درس ده انشاءالله په خپل ځای به پیژندو توپیر د عددي الجبر حرفي الجبر د عددي الجبر سره په دې کې ده چې په دې کې د علامو سربیره له حروفو څخه هم ګټه اخیستل کیږي دقت وکړئ دوباره تکراروم موږ په نننۍ ورځ درس کې عددي الجبر تعریف کو چې د قیمتونو ترمنځ اړیکه د فرمول په واسطه بیانوي هغه شخص چې د عددي الجبر یا د الجبر قوانین بیان کړي دي یا فرمولونه تشریح کړي دي د لومړي ځل لپاره هغه په 203 هجري قمري کال کې په نوم د محمد بن موسی عالم لخوا توپیر د عددي الجبر په څه کې ده توپیر یو دا چې علامه دار اعداد څخه پکې ګټه اخیستل کېږي دویم د فرمول څخه پکې ګټه اخیستل کېږي که چیرې کوم عدد علامه نه لري علامه به یې مثبت وي موږ او تاسې بل باید د عددي محور سره اشنا شو یعنی د اعدادو محور وپیژندو عددي محور باید وپیژندو عددي محور څه ډول تعریفېږي په دې ډول یې تعریفه شو هغه مستقیم حد ده چې د منفي لاته نهایي څخه تر مثبت لاته نهایي اعداد پکې شتون لري یا داسې ویلی شو هغه مستقیم حد ده چې له مبدا څخه هی طرف مثبت اعداد اما چپ طرف منفي اعداد پکې شتون لري دا هم په یاد در سره ولرئ چې د اعدادو محور یو فرضي اعداد ده یعنی په حقیقت کې شتون نه لري په حقیقت کې شتون نه لري منځنۍ نقطه د مبدا په نامه یادېږي همدغې منځنۍ نقطې څخه هی طرف مثبت اعداد شتون لري هی طرف مثبت اعداد شتون لري خو اما چپ طرف ته منفي اعداد شتون لري هی طرف له مبدا څخه مثبت چپ طرف ته منفي اعداد شتون لري په دې ډول له مبدا څخه پیل کېږي دا چې مبدای صفر ده نو مثبت یو مثبت دوه مثبت درې په همدې ترتیب مخکې ځي تر مثبت لاته نهي پورې اما له مبدا څخه چپ طرف ته منفي یو منفي دوه منفي درې همداسې مخکې راځي په ترتیب سره اعداد کوچني کیږي
په ترتیب سره اعداد کوچني کیږي. ها مستقیم حد ده چې له مبدا څخه هیڅ طرف ته مثبت او چپ طرف ته منفي اعداد پکې شتون لري. موږ او تاسې چې له مبدا څخه څومره مخکې ځو یعنې رسته طرف ته اعداد غټیږي یعنی مقدار زیاتیږي، خو اما چپ طرف ته د دې برعکس خبره ده، چپ طرف ته د اعدادو مقدار کوچنی کیږي. دا په دې معنا دقت کوئ څومره چې موږ رسته طرف ځو د اعدادو قیمت زیاتیږي، خو اما چپ طرف ته قیمت کوچنی کیږي. په دې ډول هم لیکلی شو لکه که چیرې وایو مثبت یو کوچنی ده له مثبت دو څخه، مثبت دوه کوچنی دی له مثبت درو څخه، یعنې مخکې چې ځو اعدادو مقدار څه ډول کېږي زیاتیږي. مثبت درې زیات دی له مثبت دو څخه او مثبت درې کوچنی دی له مثبت څلور څخه، یا داسې وایو چې مثبت څلور لوی دی له مثبت درې څخه. په همدې ډول که مخکې لاړ شو مثبت پنځه لوی ده له مثبت څلورو څخه. که چیرې چپ طرف ته دقت وکړو منفي یو لوی ده له منفي دوو څخه، منفي دوه لوی دی له منفي درو څخه، په همدې ترتیب منفي درې لوی دی له منفي څلورو څخه، یعنې له مبدا څخه چې هی طرف مخکې ځو اعدادو مقدار غټیږي، خو اما چپ طرف ته برعکس د اعدادو مقدار کوچنی کیږي. دا د عددي محور حواس دي. کله چې مبدا څخه رسته طرف ځو، کله چې له مبدا څخه رسته طرف ځو د اعدادو مقدار زیاتیږي. د اعدادو مقدار زیاتیږي، خو اما کله چې له مبدا څخه چپ طرف ته ځو، کله چې له مبدا څخه چپ طرف ته ځو نو د اعدادو مقدار کوچنی کیږي، د اعدادو مقدار کوچنی کیږي. د اعدادو مقدار کوچنی کیږي. دا دوه حواس هم په یاد در سره ولرئ چې په عددي محور کې له مبدا څخه، په عددي محور کې له مبدا څخه رسته طرف، له مبدا څخه یعنې ښي طرف اعداد مثبت دي، اعداد مثبت دي، خو اما له مبدا څخه چپ طرف اعداد، له مبدا څخه چپ طرف اعداد منفي دي، له مبدا څخه چپ طرف ته اعداد منفي دي، لکه څه ډول چې په همدې عددي محور کې لیکل شوي دي. خو اما له مبدا څخه رسته طرف اعداد مثبت دي، لکه څه ډول چې په همدې عددي محور کې لیکل شوي دي. لومړی او دویم حواس ته ګورئ، له مبدا څخه مخکې چې څو اعداد غټیږي، لکه څه ډول چې په همدې کې ښودل شوي دي. مثبت یو کوچنی له مثبت دوه څخه، مثبت دوه کوچنی له مثبت درو څخه، مثبت څلور کوچنی له مثبت پنځو څخه. کله چې مبدا څخه چپ طرف ته ځو اعداد کوچنی کیږي، لکه په همدې ډول منفي یو لوی له منفي دوه څخه، منفي دوه لوی له منفي درو څخه، منفي څلور منفي درې لوی له منفي څلورو څخه. یعنې کله چې موږ په طرف د چپ تللو، کله چې چپ طرف ته تللو اعداد کوچنی کیدل یعنې کوچنی کیږي، کله چې موږ ښي طرف ځو اعداد څه ډول کیږي؟ لوی کیږي. په همدې کې که موږ ښي طرف لاړ شو اعداد مقدار زیاتیږي یعنې غټیږي اعداد، کله چې چپ طرف ته ځو په همدې ډول اعداد کوچنی کیږي. یو اخرنی خواص د عددي محور دا په یاد در سره ولرئ، که چیرې نظر مبدا ته
که چیرې نظر مبدا ته متنازع متضاد عدد سره جمع کو یعنی مثبت یو منفي یو یا مثبت دوه منفي دوه حاصل یې له صفر سره مساوي کیږي یعنی په دې ډول نظر مبدا ته که سره جمع شي متضاد عدد حاصل مساوي کیږي له صفر سره د بیلګې په ډول دقت وکئ که چیرې نظر مبدا ته مثبت یو جمع شي له منفي یو سره نو حاصل مساوي کیږي له صفر سره ځکه که چیرې مثبت علامه ضرب شي قوس ته بیا هم منفي کیږي نو منفي یو مثبت یو مساوي ده له صفر سره په همدې ډول که چیرې مثبت دوه جمع کو له منفي دوه سره بیا هم حاصل مساوي کیږي له صفر سره که چیرې مثبت درې جمع شي له منفي درو سره بیا هم حاصل مساوي کیږي له صفر سره دقت کوئ که چیرې همدغه علامې قوس ته ضرب کړلی شي بیا هم حاصل منفي کیږي یعنی مثبت ضرب منفي مساوي کیږي له منفي علامې سره مثبت ضرب منفي مساوي کیږي له منفي سره چې دا به انشاءالله په راتلونکو درسو کې په بشپړ ډول پیژندو راتلونکي درسونه د عددي الجبر همدغه دي تر څو موږ په دې پوه شو کله چې مثبت له مثبت سره منفي له منفي سره یا مثبت منفي یا منفي مثبت ضرب کولم حاصل چې شي کېږي یا که چیرې تقسیم کو حاصل یې څه لاسته راځي دا هغی ډېر مهم حواس ده په یاد یې در سره ولرئ که چیرې په عددي محور کې نظر مبدا ته متضاد عدد سره جمع کړلی شي حاصل یې څه کېږي په چارجوابه کې به چې ویل شوی وي چې حاصل یې مثبت یو کېږي حاصل یې منفي یو کېږي حاصل یې صفر کېږي حاصل یې هیڅ نو تاسې جواب ووي چې مساوي کېږي له صفر سره دا یې په یاد در سره ولرئ دا و د نننۍ ورځې درس د عددي الجبر په اړه راتلونکی درس مو انشاءالله قیمت مطلقه ده چې ډېر مهم ده او په تفصیل سره به انشاءالله راتلونکي برنامه کې زده کوو تر راتلونکي برنامې مو په خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ